یوه لحظه په ژوند کې شته که چیرې قسمت وي ورسره مخامخ کیږي. هغه لحظه چې ساکت نه یاست او شاوخوا ته مو ګورئ او خپل ټلیفون ته مو ګورئ او هغه نومونو ته لکه کورنۍ، ملګری او یو دم مو هغه حقیقت سینې ته داخلیږي. هیڅوک نه درته راځي، هیڅوک ټاکل شوي نه ده چې راشي تاسو وژغوري، او هیڅوک نه راځي چې ستړی او په هغه تکیه وکړي یا هم په ځمکه ولویږي او لاس درکړي. د 99 سلنه خلکو لپاره دا یو د سقوط پیل ده. هلته دي چې ماتیږي او د یوازیتوب حس سره مخامخ کیږي. حس کوي چې قرباني ده او په ګیلو پیل کوي د دنیا له قسمت او له خلکو. وای ولی زه دا هر څه ولی له ما سره کیږي. اما هغه 1 سلنه خلکو ته چې هغوی متفاوت فکر کوي او متفاوت دي، دا لحظه ورته یو فاجعه نه ده. دا لحظه هغوی ته یو ډول بیا نړۍ ته راتګ ده، یو ډول د ذهن د پاکوالي غسل دی. که ته دا حقیقت ویني نو یو څه دې په درون کې راویښ شوي. د یو لوی ارمان دروندوالی مو حس کړی چې ډیری اصلا درک نشي کولای. له توضیح ورکولو ستړي شوي یاست، هغو ته چې قصدا نه غواړي پوه شي. له اجازې اخیستلو نه، له تایید نه، له حمایت نه، له هر څه نه ستړي شوي یاست. یو لوی دروغ چې ټولنې موږ ته ویلي هغه دا دی چې پرته له حمایت نه شي کولای بریالی شي. تاریخ ټولنې نه ده لیکلی، تاریخ هغه خلک لیکي چې پوه شوي چې تنها پاتې کېدل کمزوري نه ده بلکې قوت دی. نن غواړم د یو متفاوت دید زاویه درته وښایم. غواړم پوه شئ له صفره حمایته څنګه یو لوی مسیر جوړیږي. څنګه کېدی چې له هغه څه نه یو وسله جوړه کړو چې نور ورته یوازیتوب وایي. اما مخکې له دې چې مخکې لاړ شو یو رښتینی خبرداری درکوم. ټاکل شوي د موږ یوه جراحي ستاسو په فکري طرز باندې ولرو. باید هغه ځای د له بدنه غوڅ کړو چې د تایید تږی ده. باید هغه ستا د درون حیوان قرار خاموش کړو. ځکه هغه څوک چې غواړي په تیارو کې په لاره ولاړ شي هیڅکله په ټولیو پسې نه ګرځي. راځئ یوه پخوانۍ افسانه په قرار را خلاصه کړو. هغه افسانه چې له ماشومتوب څخه یې زموږ په غوږو کې راته ویلې ده. له هغې ورځ چې مکتب ته تللي یاست د زده کړې یې ده چې له ډلې سره باید مخکې لاړ شي. ډله ییزه پروژه، ډله ییز کار او ډله ییز بریالیتوب. وروسته ټولنه راغله، یو ښکلې جمله یې ورسره اضافه کړه. دا مهمه نه ده چې څه مو زده کړي بلکې دا مهمه ده چې څوک پیژني. ډیری خلک دا جمله ډیر په افتخار وایي، اما کله ژور فکر وکړئ او وګورئ د دې جملې شاته یو پټ اعتراف پروت دی، د ناتوانۍ اعتراف. کله چې مو سرنوشت په خلکو پسې تړئ، په حقیقت کې د ژوند کلي مو د هغه چا په لاس ورکوي چې د خپلې ګټې مطابق تصمیم نیسي، نه ستاسو د اهدافو مطابق. کلونه مخکې ماکیاولي په خپل کتاب کې چې د پرنس په نامه دی یو ساده اما خطرناکه جمله ولیکله چې عاقل حاکم باید په هغه څه تکیه وکړي چې په خپل کنټرول کې وي، نه په هغه څه چې د نورو په کنټرول کې وي. اوس ته فکر وکړه چې کله څوک مرسته در سره کوي تاسو د هغه احسانمن کیږي. کله چې څوک په تاسو سرمایه گذاري کوي یوه برخه د تصمیمونو مو د هغه کې. کله چې مو څوک حمایت کوي د دې قدرت هم لري چې یوه ورځ خپل حمایت بیرته درنه وګرځوي. ډیری خلک په خوندیتوب پسې ګرځي اما نه پوهیږي چې یوه ورځ به همدا خوندیتوب د یو تناب کښته تار په څیر وي. ساتي مو اما آزاد مو هم نه پرېږدي. شاید دا یو تریخ حقیقت وي اما ډیری خلک نه غواړي واوري. د ډیریو خلکو د وروسته پاتې کېدو دلیل دا نه دی چې حمایت نه لري بلکې دلیل یې دا دی چې تر اوسه پسې ګرځي. خپله ذهني انرژي په دې مصرفوي چې څوک دې هڅوي او څوک په دې باور لري، څوک یې تر شا درېږي. مګر هغه څوک چې غواړي خپل مسیر په خپله جوړ کړي یو ځای باید عجیبې نقطې ته ورسیږي. هغه نقطه چې موږ ورته صفر وایو. هغه نقطه چې پوهیږي چې تاسو یو څوک لرئ چې هغه تاسو خپله یاست. شاید عجیبه وي اما د ژوند تر ټوله لویه ازادي مو له هغه ځایه شروع کیږي.
د صفر نقطه هغه ځای ده چې ډیری خلک ځینې تېښته کوي. هغه لحظه چې خپل مالی توان ته ګوري، خپلو ملګرو ته ګوري او خپلو امکاناتو ته ګوري او هیڅ هم نه ویني مګر خپل ځان. هیڅ ټیم نشته، هیڅ تشویق نشته او هیڅوک مو تر شا نشته. د ډیریو لپاره دا ډیره خطرناکه لحظه ده، اما د هغه چا لپاره چې متفاوت فکر لري په خالص ډول آزاد دي. ولی ځکه کوم څوک چې صفر حمایت لري، صفر ارباب یا رئیس هم لري. کله چې هیڅوک نشي کولای ستاسو د پرمختګ لامل شي، هیڅوک هم نشي کولای ستاسو د شاتګ لامل شي. کله چې تنها یو څه جوړوي، سل په سل کې یې تاج ستاسو دی. دا هغه سوړ تفکر ته چې قوي انسانانو زده کړی. هغوی خالی اتاق ته نه ژاړي، بلکې له آزاد فضا یې ګټه اخلي او د ځان په جوړولو پیل کوي. ډیری خلک چې تنها کیږي، ټوله انرژي د خفقان طرف ته ځي او په دې فکر کوي چې ولې څوک مرسته نه کوي، ولې څوک پوهیږي نه، ولې څوک باور نه کوي. اما ستراتیژیک ذهن یو فکر کوي. فکر وکړه یو جنرال د جنگ په میدان کې ولاړ ده او شاته ګوري چې ټول فوج یې تللی ده. هیڅ سرتیری نشته او هیڅ کومک هم نشته. اوس دوه انتخاب لري، یا هم د خپلو ملګرو په ناځواني وژاړي چې تللي، او یا هم سریع وضعیت تحلیل کړي، خپلې وسلې چک کړي او په یو حقیقت باید پوه شي، د یو نفر تر سیوري لاندې حرکت ځینې وخت په مراتبو خطرناک دی له یو لښکر نه چې په رڼا کې حرکت کوي. تنهایي تا مجبوروي چې سریع فکر وکړي او په هوښیارۍ تصمیم ونیسي او چابک حرکت وکړي. یو لوی شرکت د یو ساده تصمیم لپاره 10 جلسې نیسي، اما ته کولی شي په یو ساعت کې د خپل ژوند مسیر بدل کړي. ځکه لازمه نه ده چې له چا نه اجازه واخلي. رئیس وجود نه لري، تنها څه چې شته هغه یوه آینه ده، او کله هم همدا آینه کیدی شي بهترین مشاور شي ستاسو په ژوند کې. اوس چې کله د صفر نقطې ته رسېدلی، یو مهم مهارت باید زده کړي. هغه مهارت چې ډیری بریالي خلک یې لري مګر ډیر کم خلک یې په اړه خبرې کوي، چې هغه د روح مرحله ده. د ډیرو خلکو په ذهن کې چې کله یو ایده شکل نیسي، اولین کار چې کوي هغه نورو ته وایي، ملګري ته، کورنۍ ته، همکار ته، چې ډیره ښکلې طرحه او ایده مې په ذهن کې ده، او په هماغه ځای کې یو قوي ضربه خوري. مقابل لوری شاید بده خبره ونه کړي مګر وایي آیا سخته نه ده؟ دا کار مطمئن یې چې نتیجه به ورکړي؟ همدا څو جملې کافي دي. شک لکه یو کوچنی درز ذهن ته داخليږي، انرژي په کمیدو پیل کوي. له یوې عجیبې بلې پیښې سره چې سړی مخ کیږي، کله چې مو د هدف په اړه خبرې کوي، مغز مو یو مقدار ډوپامین خوشي کوي. هغه د رضایت حس معمولا کله چې وروسته له هدف رسیدو انسان ته راځي، یعنی مغز مو یو ډول فریب خوري. فکر کوي د کار یوه برخه تر سره شوې ده او همدا باعث کیږي چې د کار کولو هڅه مو کمیږي. اما څوک چې د روح مرحلې ته داخليږي، هغه یو متفاوت تصمیم نیسي. هغه د چوپتیا قسم خوري چې د خپلو ارمانونو په اړه چغې ونه وهي. هره ایده نه پوسټ او نه سټوري کوي، هره خپله ایده د شپې د ډوډۍ په سر نه وایي. هغه چوپتیا غوره کوي او کار کوي. دا چوپتیا یو خاص فشار واردوي، لکه بخار چې د دیګ په منځ کې راټولیږي. ته یو لوی هدف لري او په اړه یې هیڅ چاته څه ونه وایي. هغه انرژي په بېقرارۍ تبدیلیږي، په تمرکز تبدیلیږي، او هغه په ساعتونو عمیق کار تبدیلیږي چې هیڅ کوم چا یې په اړه فکر هم نشوی کولی. د شپې په 2 بجو هغه حمایت شوي خلک چې ویده وي او هغه چې په سکوت کې کار کوي تر اوسه ویښ دي، ځکه نور د تشویق د سوځولو په ذریعه حرکت کوي، ته د خپل درون د سوځولو په ذریعه حرکت کوي. او همدا دقیقاً هغه ځای ده چې فاصله شروع کیږي، د هغه چا په منځ کې چې فقط بې عمله خبرې کوي او هغه څوک چې په سکوت کې کار کوي. کله چې حمایت نه لري، یو مهم انتخاب مو مخ ته درېږي، یا به اجازه ورکوي تنهایی تاسو مات کړي او یا به هم له خپلې تنهایی نه مهمه وسله جوړوي. ډیری خلک هغه اول انتخاب کوي، تنهایی ورته په یو ګنګس او د تېښتې په حالت اوړي، په ډکولو د وخت د بې ارزښتو شیانو. مګر هغه چې غواړي متفاوت مسیر جوړ کړي، له تنهایی یو بل څه جوړوي، وسوسه. خلک معمولاً وسوسې ته افراط وایي ډېرې جدي مه نیسه، متعادله اوسه.
کله چې صفر حمایت لري نشي کولای عادي پاتې شي. دومره باید له خپله مهارته څه زده کړي چې له نورو څو قدمه وړاندې وي. باید دومره تمرین وکړي چې د کار نادیده نیول مو سخت وي. همدلته ده چې یو مهم راز لوبې ته داخلیږي. یو مشهور کمیډین سټیو مارټین یو ساده جمله ویلي دي دومره ښه اوسه چې څوک ونشي کولای څوک مو نادیده ونیسي. دقت وکړه، دا یې ونه ویل چې دومره ښکلی اوسه چې نور در سره کومک وکړي. نه یې دي ویلي چې دومره اړیکې جوړې کړه چې هر چا ته ورسیږي. ویلي دومره ښه اوسه چې حضور مو په یو غیر انکار واقعیت تبدیل شي. کله چې دې نقطې ته ورسېدې یو جالب څه پیښیږي. هغه خلک چې کله مخکې چوپ وو اوس کم ظاهریږي. هغه خلکو چې هیڅ ملاتړ یې ستاسو نه کاوه بیا وایي چې پوهېدم یوه ورځ به بریالی کیږي. نړۍ یو عجیب قانون لري. ډیری خلک په بریالیو خلکو مین دي اما له بایلونکو څخه فاصله نیسي. نو کله چې اوس د جوړولو په حالت کې نو نه باید د تشویق تمه ولرئ. ستا دنده فقط یو شی ده، دومره ادامه ورکړئ دومره بهتر شي تر څو نتیجه خپله خبرې وکړي. او کله چې نتیجه په خبرو شروع وکړي بیا هیڅ تاسو توضیح ته اړتیا نشته. اخر ته رسیږو هغه لحظې ته چې ډیر ترېنه ویره لري. هغه ساکت اتاق ته چې غږ نه لري، هیڅ تشویق نه لري، هیڅوک هم هیڅ نه وایي. ادامه ورکړه، فقط ته یې. خلک په همدې لحظه کې راګرځي، وایي شاید ما اشتباه کړی وي، کاشکې مې یو ساده مسیر ټاکلی وای، شاید د نورو په څیر مې ژوند کړی وای. مګر هغه څوک چې واقعا څه غواړي څه جوړ کړي صحنې ته بل ډول ګوري. هغه پوهیږي چې دا چوپتیا یې دښمنه نه ده، دا چوپتیا د ځان جوړولو د کار ځای ده. همدا هغه ځای ده چې واقعي شخصیت شکل نیسي. هغه ځای چې پرته له تشویق کار کوي، پرته له لیدو مخکې ځي، پرته له دې چې څوک وپوهیږي چې څه جوړوي. او یو وخت به وي هغه چا چې په چوپتیا کې کار کاوه د هغه نورو په منځ کې به ولاړ وي چې هغه ټول مو ګوري. هغه وخت به مو ډیر خلک خواته راشي او وایي به چې موږ پوهېدو چې یو ورځ به بریالی کیږي. او درته وایي به موږ له هغه اوله در سره وو او تاسو به فقط یوه مسکا کوئ او خپل سر به ورته ښوروئ. اما یو څه به مو هیڅکله هیر نشي، هغه ورځ چې اتاق خالی وو، چې میدان خالی وو، هغه شپې چې هیڅوک ویښ نه وو، هغه شپه چې هیڅ چا ستاسو په خوبونو باور نه درلود مګر فقط تاسو. او همدا حقیقت دی. او تقریبا هغه ټولو چې نړۍ ته تغیر ورکړی یوه ورځ یې له همدې ځایه او له همدې نقطې پیل کړی و چې نوم یې تنهایي وه ولی مصمم و. نو که حس کوئ چې تنها یاست شاید په یو څه نه یاست پوه شوي. شاید دا تنهایی هغه قدرت وي چې تاسو جوړ کړي.